نوم اقبال افریدي دی او زه د تحریک متاثرین فاټا چیرمین یم. تر اوسه پورې چې څومره وعدې موږ سره شوي دي په هغې عمل نه دی شوی او که بالفرض دوی موږ سره دا زیاتې نور مزید شروع کړو او دا زموږ مسلې حل نه کړې نو زموږ درې مطالبې دي چې یو خو د خپله علاقه موږ ته کلیر کړي چې خپلې علاقې ته لاړ شو. دوهم موږ ته دا پیکیج اعلان وکړي چې موږ په خپله په د کیمپونو کې یا په بندوبستي علاقو کې موږ د کریانو د بجلۍ او د هر څه بیلونه لنډ کړو. ګنې په صورت دیګر موږ ته د تورخم ګیټ کولاو کړي چې موږ افغانستان له لاړ شو. په 2009 کې حکومت موږ له نوټس وکړ چې تاسو کلی خولي کو او موږ په ځو کې اپریشن کوو. وړه ماشومان موږ ته بې تعلیمه شول، بېروزګاره شول، روزګار هم نشته. حکومت نه موږ خواسته چې مهرباني وکړي یو د خپل علاقه ته کولو کې چې ورشو ولا یو د کم حق کې موږ دا موږ روکي. منګه د باجوړ سره تعلق لرو په نوزو کمپ کې پراته دي. هیڅ کم شی موږ ته نه ملایي. 15-20 هزار روپۍ د یار دوست نه راوړو او دلته په کمپ کې اوسېږو. 2 لکه 2.5 لکه روپۍ موږ خپل جیب کې وې هغه موږ د کمپ کې وخوړلې. موږ تقریبا یو کارت باندې یو فیملیز باندې 16 کسان دي. موږ ته یو راشن راکول کېږي، باقي 5-3-4 راشن موږ په بار کې اخلو. خو اوس هلته زموږ هغه راشن هم نشته دی. د روژې پیکج راغلی و پروس کال هغه موږ ته نه دی میلاو. سږ کال د روژې پیکج راغلی هغه هم موږ ته نه دی میلاو باجوړ مومند ته په دې کمپ کې.